متقي له ایران سره د سوداګرۍ پر لا پراختیا ټینګار کړی دی. سلام ستړي مشئ، زموږ پامیر پلس چینل ته بخیر راغلی. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقي په کابل کې د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي کاظمي قیمي سره کتلي دي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې په دې لیدنه کې چې د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي هم ګډون درلود، دواړو لورو په ګڼو دوه اړخیزو مسایلو خبرې اترې کړې دي. د سرچینې په خبره په دغه لیدنه کې دغه راز د دواړو خواو د اقتصادي، تجارتي او پراختیایي پروژو په اړه ورته لیدلوري لرل او د ناستو پر دوام یې ټینګار کړی دی. متقي د ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ لا پراختیا د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره مهمې وبللې او زیاته کړې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ برخه کې شته خنډونه له منځه یوړل شي.